او بد له ځانه سره. شاعر رحمت الله رحمتي. یو ملنګ اوسېدی به تل په غره کې، همیشه و د خالق په رابطه کې. په خپل عقل یې ودا فیصله کړې، فقیرې یې و ځان ته اختیار کړې. هره ورځ به را روانو تر بازار، بیا به بیرته تلي مازدیګر پر هغه لاره. له کورو به یې ډوډۍ راټولوله، چا سړه او چا توده ورته راوړله. هلته کور د رعایت که د باچا و، هغه درته به په سوال دغه ګدا و. ملنګ دا خبر کوله هر انسان ته، که څوک ښه کوي که بد کوي یې ځان ته. که بې ورکړله ډوډۍ که بې ور نه کړه، د غریب به ورته هغه خبر وکړه. د باچا لور به ټکۍ ورپخوله، هره ورځ به ملنګ وړل بیا به یې خوړله. دې غریبې دعا غوښتله ملنګ، و د پلار په کور کې ډېره نفستنګه. خو ملنګ ورته هغه خبر کوله، دې په تمه د دعا ورپخوله. نه ملنګ تر دا خبره ورتېرېږي، نه د دې د دعا تمه ځنې خېږي. نه ملنګ تر دا خبره ورتېرېږي، نه د دې د دعا تمه ځنې خېږي. ویل خاورې دې په سر څه ملنګ جانه، پوره میاشت وسوه دعا غواړم له تانه. دا چې ستا پر خوله دعا نه راځي ماته، نن به زه هم سنجومه یو لار تاته. په سبا چې یې ټکۍ ورته پخه کړه، ښه بېسده یې په زهرو آلوده کړه. چې سهار سو ملنګ راغی و درګاه ته، غږ یې وکړي چې یو څه راکړي و ماته. دې ټکۍ ورته راویسته له کوره، دا ټکۍ و تر پخوا یو نکي توره. ملنګ کړه ورته هغه خبر تکراره، که څوک بد کوي که ښه د ځان لپاره. بس هغه ګړی د غره پر لور روان سو، د باچا د لور د سټي ارمان سو. سبا ورځ د جمعې که ملنګ مړ سو، ټول خیر مې په سپېرو خاورو ککړ سو. هم مې خون سو د بایسته انسان په غاړه، د هغې دنیا خوندونه رانه ولاړه. د جمعې په ورځ ملنګ نکړي بازار ته، ګرده ورځ عبادت کاوه بادار ته. د تقدیر کارونه چاته معلومیږي، چې څه کیږي څنګه کیږي کله کیږي. د باچا وزیر زامن سره یاران و، همیشه تله په میله ډېر سره ګران و. دا جمعه په نیت د ښکار غره ته رئیس و، یو له بله په سلا سره راضي سوه. ګرده ورځ یې غره کې تېره کړه پریشانه، ښکار یې نه کړي پیدا ډېر سوه سرګردانه. لوږې زور وکړي پر دوارو را رئیس وه، و ملنګ ته سوه حاضر په سلامي سوه. ویل نسو تلای ملنګه تر بازاره، په دې غره کې لوږې ویستو له کاره. ملنګ جانه هر خدمت ته چې درېږو، موږ طاقت د لوږې نه لرو مړه کېږو. که یو څه ډوډۍ لرې موږ ته یې راکړه، دا زموږ ژوندون نه مرګه را جلا کړه. ملنګ وکتل یو څه شی یې پیدا کړه، ښه په مینه یې ځوانانو ته عطا کړه. د باچا لور چې ټکۍ ورپخ کړې، ګوره خدایه و د ورور په نصیب کړې. د وزیر زوی ځان په موړ کې چې ډوډۍ وه، د باچا د زوی نصیب هغه ټکۍ وه. چې ټکۍ یې نسته ولاړه را چپه سو، د ملنګ پر کوډلۍ یې وخت پوره سو. د وزیر زوی و ملنګ ته ویل ولې، د وزیر زوی و ملنګ ته ویل ولې، دې سړي و تا ته کوم بد رسولي. په بازار کې یې وخت بیازار کړي، کې خیرات په کومه ورځ نه و در کړي. چې پر ځان دې شهزاده د ښار تاوان کوي، بل دې خپله ځان مسؤله د سبحان کوي. ملنګ جان ویله ګوره ښکلې ځوانه، ده ته پېښ شو دا مرګۍ له خپل سترخانه. دا ټکۍ د دوی له کوره ده راغلې، دا پوره میاشت د ما هره شپه خوړلې. دا چې ما ته وخوږه او ده ته زار سوه، د ده خپله ځواني خپل تر پله وجار سوه. د وزیر زوی د باچا پر لور روان سو، له ډېر وخمه یې وجود ټول په لړزان سو. چې دا غم به تر باچا څنګه وروړمه، ځان به څنګه له دې غمه خلاصومه. سړي ټول حال باچا لره بیان کړي، د ده زوی یې پر ملنګ باندې تاوان کړي. باچا غږ وکړي پر خپلو خادمانو، چې ملنګ ما ته حاضر کړي ناظمانو. یو ملنګ دونه قدرت څنګه پیدا کړي، چې ښایسته زوی د باچا یې نیمه خوا کړي. دلته لور سوه د باچا به خبرداره، ځان یې ورساوه ژر تر خپله پلاره. ویل پلاره دا خو پړه د ملنګ نه وه، ملنګ نه سو مړ، د ورور مې ورځ پوره وه. لنګ ملنګه وم بیخي په زړه داغلې، دا ټکۍ په زهرو ما وه ورلړلې. ما به هره ورځ ټکۍ وربخوله، خو ملنګ به دعا نه راته کوله. ده به دا خبر کوله راته پلاره، شا او بد کوي هر څوک د ځان لپاره. هغه پنځه نن و ما د تجربه سو، زما ویشتلی غشي زما زړه ته راسته سو. چې کرې یې بس ریبې به یې متل دی، د خالق په لاس د هر سړي اجل دی. هر سهار چاته پېښېږي د خپل لاسه، د اجل ملکه تل راځي له پاسه. تعلیم الاسلام رادیو. ښه او بد له ځانه سره.